یو وخت په یو ښکلي جنگل کې یو ځوان هلک اوسېده. هغه ډیر ساده او مهربان وو او هر ورځ به د ونو او مرغانو سره وخت تیروه. یو ورځ کله چې هغه د چینې غاړه ته ناست وو، ناڅاپه یې یوه رڼا ولیده. له رڼا څخه یوه ښکلې شاپیرۍ راښکاره شوه. هلک حیران شو خو وېرېدلی نه و. شاپیرۍ ورته وویل: زه د دې جنگل ساتونکی یم او ته یوازینی انسان یې چې پاک زړه لري. هلک مسکه شو او وویل: زه یوازې د طبیعت سره مینه لرم. له هغې ورځې وروسته شاپیرۍ او هلک ښه ملګري شولي. شاپیرۍ به ورته د جنگل رازونه ښودل او هلک به یې ساتنه کول. خو یو ورځ شاپیرۍ وویل: زه باید ولاړه شم ځکه زما نړۍ بله ده. هلک خفه شو خو پوهېده چې رښتینې ملګرتیا هیڅکله نه ورکېږي. شاپیرۍ ورکه شوه خو د جنگل هره پاڼه د هغې یاد ژوند ساته. او هلک تل پوهېده چې هغه یوازې نه دی.